ويسارعون فی الخیرات، دا خلق به د خیر په کارو کې یو د بل پرمختګ، یو د بل به سبقت سره کوي. د خیر یو کار چې درته راغلی هغه ته به سبقت کوي. علما وایي که چاته الله سبحانه وتعالی د خیر اراده ور پیدا کړه، دا نکته ښه په غوږ کې ونیسي. که چاته الله عز وجل په زړه کې د خیر اراده ور پیدا کړه، دا یې په ذهن کې ورغلل چې پر یو دوست به پوښتنه کوو، دا یې په زړه کې راغلل چې د یو چا سره به کومک کوو، دا یې په زړه کې راغله چې 2 رکعاته نفل به کوو، وایي دا دې فوراً دی کوي، ځنډوي دی نه. ځکه دغه اراده د په زړه کې د خیر میلمه دی. او که دا د وځنډول، بیا کیدای شي تر مرګ در ساعته دغه اراده ورسره پیدا نه شي. د خیر اراده چې د په زړه کې راغله فوراً اقدام، ځکه دا د الله عز وجل د طرفه یو خاص فضل وي ستا په زړه کې درواچي چې دې ته الهام وایي. د خیر خبره چې په زړه کې راشي دې ته الهام وایي، نو بس فوراً په هغه باندې عمل کوه. کله انسان د شپې راویښ په زړه کې دا ولویږي چې زه به تهجد وکړم، بس فوراً دې ولاړېږي. که تاسو تجربه کړې ده چې مازې سړی ځان دوري دوري کې بس دا اراده ختمه سي، بیا توفیق الله ورنکړي. ویسارعون فی الخیرات، چې دا خلق یو د بله سبقت کوي، مسارعه کوي، یعنی تیزی کوي د خیر په کارونو کې. الله عز وجل فرمایي واولئک من الصالحین، دغه خلق نو بیا د صالحانو څخه